څلور صفات دي او هغه څلور صفات چې په چا کې پیدا شي الله رب العالمین به بغیر د حساب جنت ته داخل کی. او دا یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عرضت علی الامم، ما ته الله رب العالمین د امتونه وښودل، د ټول امتونه الله ما ته راپېښ کړه. نو فجعل النبي والنبیان یمرون معهم الرحط، ما داسې انبیا علیه صلات وسلام هم ولیدل چې د هغې سره به یو ډله د خپل امت نه روانه وه، وړه ډله به وه. والنبي لیس معه احد، داسې نبي مې ولیده چې د هغه سره هېڅوک امتیان نه و، ځان له وبېخي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی رفع لي سواد عظیم، ما یو ډېره ګڼه ولیدله، ډېر خلق مې ولیدل. نو قلت ما هذا، وی ما وویل چې دا لا څوک دي دومره ډېر دی؟ امتي هذه، آیا دا زما امت دی؟ نو قیل وی ما ته وویله شو چې بل هذا موسی و قومه، دا موسی علیه السلام دی او د هغه قوم دی، بني اسرائیل دی. وی بیا ما ته وویله شو چې داسې د افق طرف ته وګوره، یو سایډ ته وګوره. نو فاذا سواد، نبي صلی الله علیه وسلم ما ډېره ګڼه ولیدله، یملأ الافق، چې ټوله دا افق دا طرف یې فټکلی و. بیا ما ته وویلی شو چې د بل طرف ته وګوره، وی هغه طرف ته چې ما وکتل نو هلته هم ډېر زیات خلک و، ډېره ګڼه وه. وی ما ته وویلی شو چې هذه امتک، دا ستا امت دی. او بیا راته وویلی شو چې وتدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغیر حساب، ستا د دې امت نه به 80,000 کسان داسي چې بغیر د حسابه به جنت ته داخلیږي. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړله، ثم دخل نبي صلی الله علیه وسلم بیا کور ته ننوت، صحابو ته چې دا بیان وکړو. ولم یبین لهم، او نبي صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته بیان ونه کړو، پوره وضاحت یې ورته ونه کړو چې دا 80,000 کسان به څوک دي. فافاز القوم، نو صحابو بحث شروع چې دا به څوک دا 80,000 کسان چې زموږ د دې امت نه الله جنت ته داخلوي. وقالوا نحن الذين آمنا بالله، دې صحابو ویل یاره دا خو موږ به یو کیدی شي، موږ په الله باندې ایمان راوړی دی. واتبعنا رسوله، موږ د الله د پیغمبر تابعداري کړې ده. فنحن هم، کیدی شي دا موږ یو. او اولادنا الذين ولدوا في الاسلام، یا به دا زموږ اولاد دي، موږ خو به نه یو، زموږ بچي به چې هغه به په اسلام کې پیدا شوي. ځکه فإنا ولدنا في الجاهلیه، موږ خو د جاهلیت په زمانه کې پیدا شوي، موږ خو د جاهلیت زمانه هم لیدلې ده. نو د دې 80,000 کسانو نه به هغه زموږ بچي چې هغه په اسلام کې پیدا شول او په اسلام کې بس مړه شوي دي، مړه شي، نو دا به هغې کې مرادي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله. فخرج، بیا نبي صلی الله علیه وسلم دوباره راووت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هم الذین، دا 80,000 کسان به هغه خلک لا یسترقون چې دوی به د چا نه دم نه طلب کوي. دا څلور صفات په دغه خلکو، یعنې دا څلور صفات چې په چا کې پیدا شولو، نو دغه خلک به الله رب العالمین بغیر د حساب جنت ته داخلوي. یو صفت دا دی چې لا یسترقون، دوی به د بل چا نه دم نه طلب کوي. اگر که د بل چا نه دم طلب کول دا جایز دي، خو دا خلک به دومره په الله توکل او اعتماد او عقیده لري چې بل چاته به نه وایي چې ما دم که، خپله به ځان دموي، خو د بل چا نه به دم هم نه طلب کوي. دویم صفت په کې دا چې ولا یتطیرون، دی به بدفالي نه نیسي، په چا باندې سپیروالی به نه نیسي. په اسلام کې سپیروالی په چا باندې نیول، بدفالي نیول دا نشته دی. نو دویم صفت دا دی چې چا کې دا صفت پیدا شو چې هغه په بل چا باندې بدفالي نه نیسي. دریم صفت دا دی چې ولا یکتوون، دی به داغونه نه لګوي، پخوا زمانه کې به یې داغونه لګول، داغ به نه لګوي. او څلورم صفت یې دا دی چې وعلى ربهم یتوکلون، دی به په الله رب العالمین باندې توکل کوي. دا څلور صفات چې په چا کې پیدا شو، الله رب العالمین به بغیر د حساب جنت ته داخلوي. یو بل حدیث کې داسې راځي چې د دې 80,000 کسانو سره به د هر 1,000 کسانو سره به 80,000 کسان نوري، او 3 لپې به کې الله پاک نورې ورواړتئ زموږ د دې امت نه، والله رب العالمین به جنت ته داخل کړي په چا کې چې دا څلور صفات پیدا شول. عکاشه رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، هغه راپاڅېد و یا رسول الله ته د الله نه ماله سوال وکړه چې زه هم په دې 80,000 کسانو کې داخل شم. نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل ته خو د هغو نه یې. بیا یو بل سړی راپاڅېدو، هغه ویل یا رسول الله ما دپاره هم دعا وکړه چې ما هم الله بغیر د حساب جنت ته داخل کړي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستا نه عکاشه مخکې شو. نو دا څلور صفات چې په چا کې پیدا شو، یو صفت دا چې مثلا د بل چا نه دم نه طلب کاو، دویم په بل چا یې بدفالي نه نیوله، دریم داغونه نه لګول، څلورم په الله رب العالمین باندې توکل کاو.
اجتماعي صفت په دې کې دا چې بس په الله باندې د چا توکل دی او د الله په چا باندې اعتماد دی، عقیده او بروسه د الله رب العالمین باندې چا ده، نو دا بنده به الله بغیر د حساب جنت ته داخل